السلام هلو. علیکم. وعلیکم السلام. مولوی صاحب شته؟ جی جی وای. مولوی صاحب تاسو یې؟ جی جی جی. مولوی صاحب مونږ د چارسده کې اوسېږو. ښه دي. چارسده کې مونږ اوسېږو، زه سکول وایم نو یو ورځ پېښور ته راغلي وو. ښه دي. پېښور کې مونږ خپلوانو کور دی، هلته یو جومات کې مونږ مونځ کوو. نو مونځ کې خلک وو چې هغوی مونځ کوو، نو رکوع وخت کې به لاسونه اوچتولو ښه دي. او مونږ خو نه اوچتول. ښه دي. نو مولا ماته ویلې دا لاسونه مونځ کې اوچتوه دا سنت طریقه ده. ښه. نو ما یې مونږ چارسده کې خو سره ما یو جومات کې هم داسې نه دي لیدلي. ښه. نو تپوس به درنه وکړو ما چې صحیح دا غیر مقلدي، غیر مقلد داسې کوي. غیر مقلد چې شته وایي. غیر مقلد دا بله فرقه ده، هغوی مذهب نه مني. ښه شیعګان شانتې دي؟ نه شیعګان نه دي. ښه ښه. دا ځان ته بل مذهب دی، جدا مذهب دی. یا نو هغوی دا لاسونه پورته کوي رکوع ته، چې سړی دی او رکوع نه سر پورته کوي. ښه جدا درسي قرآن مران نه وایي؟ نه قرآن هم وایي، هر څه وایي. ښه ښه. خو دا لاس پورته کول د هغوی په نظ شته دی، زموږ په نظ نشته. زمونږ په نظ وکړه چارسده کې نشته دی. جی واو. حدیثو مدیثو کې هېڅ نشته. بس پیغمبر علیه السلام سر کې اوچتول وروسته بیا نه دي اوچت کړي. اول وخت کې دا کار کوو. اول کې به سجده کې هم لاس پورته کولو. ښه. وروسته بیا دا دغه شو، بس یې کړ. الله ورته ویلې چې مه کوه بس. جی واو. ښه ښه. نور بس او دا زموږ په نظ نشته دی. ښه. تا ورته خو ووایي چې چارسده کې نشته. ما ورته وویلې چې چارسده کې نشته، تاسې ولې کوئ؟ جی واو. نو بس ښه ده، دا زړه خپل دین ټینګ ساته د امام صاحب ده. مولوي صاحب د پښتو کې داسې رساله شته، زه وګورم چې داسې کسانو نه ځان سړی ساتي چې شی لیکي. هغه ما له رساله هم راکړې ده. ښه نه داسې زموږ بلا رسالې دي. قلم احناف مونځ خرڅېږي بازارونو کې. قلم راکړه ته. چې شی دي؟ د احناف رسالې دي، مونځ باندې لیکلي شوي دي. ها واو بلاوي کې ډېرې. بس د احناف رسالې؟ جواب د احناف د حنفیانو رسالې پښتو کې شته. ښه پښتو کې صحیح. ډېره ښه ده، خدای مو خوشحاله کړ. صحیح شو. نور مولوي صاحب الله مو دنیا اخبار ښه کړه، خدای دې خوشحاله کړ. څه خدمت یې ویلی شي ګوره تاسو. الله دې د دنیا اخبار خوشحاله. ما دعا کې یادوه. ولې نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام.